بسم الله الرحمن الرحیم. هیرا منډی کې د یوې پښتنې پیغلې کیسه. نن ویډیو کې درته د یوې پیښوري پښتنې پیغلې کیسه لرم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او د داسې جالب مطالبو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. یوه پښتنه جنۍ چې اوس مهال په هیرا منډی کې اوسیږي، هغه خپله قیصه کوي او وایي چې زه د یو خانداني کورنۍ څخه وم. زموږ کور پیښور کې و او زه په مکتب کې د اووم صنف شاګرده وم. خپلو درسونو سره مې ډیره مینه لرله او په خپل صنف کې دریم نمره هم وم. چې کله به رخصت شو نو ټولو همصنفیانو به ځان ته شیان اخیستل، خو ما سره به دومره روپۍ نه وي چې ځان ته مې څه اخیستی وای. یو ورځ په چوکۍ کې زما ملګرو ځان ته شیان اخیستل او ما ته یې وویل ته دلته ودرېږه، موږ راځو. نو دې ځای کې یو هلک هم ځان ته څه اخیستل. هغه چې زما حالت ولیدو نو زما د ملګرو په 2 چنده شیان یې ما ته واخیستل او ما ته یې راکړل. ټولې ملګرې مې حیرانې شوې. همداسې مې د هلک سره زړه ولګېدو او کله ناکله به ورسره چکر ته هم تلم. دا جنۍ وایي چې د هلک زما په زړه کې ځای جوړ کړو او دې ته مجبوره شوم چې د هلک سره وتښتم او همداسې مې وکړل. د دې هلک لپاره مې هر څه پرېښودل او دی هم راوستم پنجاب ته او دلته یې زما په مخ کې د یو نفر نه زما په سر 2 لکه روپۍ واخیستې او زه یې په هیرا منډی کې خرڅه کړم او زندګي مې تباه او برباد شوه. نو درنو خویندو، همیشه په خپل کور کې د مور او پلار په خوښه واده وکړئ تر څو زما په څیر د نورو خلکو ښکار نشي.